الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين دوستان وعزیزانو الله رب العزت د انسان د پیدا کولو نه بعد انسان ته الله رب العزت د رزق بندوبست کو او د رزق د بندوبست لپاره انسان د لپاره مختلف ذریعہ معاش وګرځول او ذریعہ معاش انسان څنګه نو هغه طریقه او اسلوب هغه مکمل ارسي ورته خو حدیث شریف کی راضی کہ اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام پیدا کو اور رزق اللہ رب العزت په جنت کې ورکو چې کله دنیا تراغه د رزق اسباب وته مهیا کړ نو هم د غرنګي چې سوره انبیاء کرام علیه السلام اجمعین چې سوره هم دنیا تراغلی الله رب العزت وته د رزق اسباب مهیا کړ چې څنګه مثلا داود علیہ السلام او د اوسمن نبی سره جوړولې او هغه کسب معاش حلال رزق هم دغه رنګي نور انبیاء کرامو چې هغه با مهنت مزدوری کړې ده حلال ما تجارت کړې ده اغستل خرصولي کړې دي یو معاش قران کریم کې د آیات نازلې کې وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا شپه مې د آرام د پاره پیدا کړي او ورځ مې د پاره د معاش د ګټلو د پاره د پیدا نو دین معلومیږي چې الله رب العزت د توای چې مال دولت ګټه خو په حلاله طریقه مال او دولت ګټه په جایزه طریقه د رزق بندوبست ځان تکوا په جایزه طریقه منافع ځان تکوا په جایزه طریقه ناجایز منافع خورینا د دوکوکنا او د پراډنا ځان وساته د حدیث شریف کی راضی من غش فلیس منا چې څوک دوکه کوي زموږ نه نه نن چې مارکیټ ته وځي الا ماشاءالله که چرته یو ایماندار سره میلاو شي ټول دوک روان دي پناب تول کې وګوري پته لکه به څه چل کړي کمه یار ته وګوري ورته د سم واچو نه سم مو ډیر واچي چې ورمیټ کې نو بیا به سم واپس دا کی خراب بدل کوي حدیث شریف کی راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر سخت دینه منع کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان د تاجرانو میله لګیدل او تاجرانو یو کوټ ډیرو غنم چې څنګه الله سي وته ورکړه کو حدیث شریف کی راځي واقعات ابراهیم شریف روایت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه ډیری د لاس کټه کو بر غنم پیو چولان دي لامدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې کستوي داسې دې الله رسول په دې باران شوی دي څنګه لاندې لامدې دي پروشتي او
ورته دا برني د لاندینی برکه چې خلکو ته پته ولګي دا لاندې یو سیس قرسه عیب به خلکو ته بیانې چې بې پدې کې دا عیب دی و دې وته نه ګناګار او ما ته الله دې معفو کې نن سبا کو چې دکاندار لور شي نو لاس قسم ده پارشي باندې خوري نو کم جایز چیز چې ده هغه ځان پیسې ورته پزانه حرام او علماء کرام فرمایي چې کم دکاندار لاړ شي او قرانونه قسمونه کوي دا د نفاق علامت ځان ته بچ کاوه دوستانو عزیزانو عرض می دا کولو هر جمعه زما مختلف موضوع وی په هر ټاپک باندې یو موضوع ته پدې چیړم چې خلکو ته اویرنس راشي معلومات راشي مز او داس د دې خلک خبر دي موږ کا او داس کا روزه او نساء زکات پدې د دې فضایل نه ټول خبر دي او معاملات او پلین دین باندې خلک نه دي خبر او ورکړه راکړه باندې نه دي خبر د بل په امانت باندې نه دي خبر د بل په سیس ویلیو نه دي خبر بازار ته لاړ شي یو شی خرڅه کنه دکاندار ونه یو سیس ضرورت دغه لکه مثلا څه شی یاد کا فریج یاد کا یا دغه واشینګ ماشین یاد کا انټیک کور کې سره پروتي لاړ شه فریجونو ولا لاړ شه وته دا خرڅو او ته دې مونږ دا خو جوړ ماډل له او دا خدا چل له او پدې کې خدا وګوره دا ور پسې نه ویراله روز د دې فیشن دی او د دې فیشن دی او چې دې بیا اخلي بیا ورته دا چانس کې راغلی دا انټیک پیس دی او دا شی دی او دا شی نو چې ستاسو زی دغنو دا هغه ویلیو نه اته ته ویلیو کوي او چې کم هغه سره کم سيزي هغه ویلیو وی دې ته وایي ناجایز منافع حدیث شریف کې دې ډېر سخت ممانعات راغلي دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې مسلمان صرف په کلمه وین کې مسلمان نه دی او معاملات باندې مسلمان پکار په لین دین باندې مسلمانی پکار ده صحابه کرام رضی الله عنهم مته رجمه کې د دې معمولی یو ټچ ورکړو صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین دکانونه د دې لپاره کړو چې خلک مختصیزونه واپس کړي او الله رب العزت په دې د وجه زموږ درجات په جنت کې اوچتای نن ځکه نو سودا راړو چې کوړه دې پته تنی په کوړه دې یزوی وروړي یا دې رور وروړي اته وته واپس کړه چې څه وایي زموږ تاسو بلکار نشته دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې لین دین معاملات بيوعات چې څنګه مسلمانانو دې هغه رنګي کول پکار سچ په قران او حديث کې زی ورته راغلي هغه مل افسوس په دې خبره باندې راضي مسلمانان نن دلته کې سوره پاتې کی کلمه ویون کې سوره پاتې کی چرته یو دکاندار را راغله د بيوعات د مسلې تاسو را نکړي چې استاد د بيوعات مسلې څه د لین دین مسائل څنګه دي زموږ پیغمبر څنګه لین دین کړی اغستل خرڅول څنګه کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاجر لا سنف کول کړي ورته سفر مایلی چې د افضلی د ټولو نه نیک عمل د ټولو نه اوچت عمل د ټولو نه ثواب العمل لا سنه ولا خپل چې کوم ایمانداري کوم ډوګوږي ملاوټي او کیمیکل او د خلکو بیړه چې غرقای نو هغه نه کوي نن سبا چې کوم یو سیز راواله په دکان کې راواله څه شی راواله ټوټل A to Z چې کوم شی وګوري 2 نمبر دکاندار لراشي سیلمن دوی مړه دا 2 نمبر دی خو ویلیو نشته به چې ولراشي به چې خرڅای نو په 1 نمبر یې خرڅای دوستانو عزیزانو مسلمان ځان ته ویل آسان دي کارونه هم د مسلمانانو کول پکار لین دین هم د مسلمانانو کول پکار د بر صغیر ته چې سور صحابه کرام تلو دا غي واقعات لګو کړو هغه چې لاړل نړومبه د اغاز خلکو سره کاروبار شروع کوم په جبه ونه پویدل رو جبه ذکر کاروبار شروع چې کاروبار شروع کو د اغاز خلکو رو جبه په کاروبار کې سره بیا جبه میزدګي کته چین تم لاړ شي کته جرمني ته لاړ شي اټلی ته لاړ شي هغه ته لاړ شي کاروباري مارکیټ کې سره پاتېږي بیا هم سناسو ازدکی چې جبه ازدکلا هغه خلکو یې تاسو دوره ایماندار یې تاسو کوم مخلوق یې د تاسو کوم دین راوړل دی خپل موزه او د سکولو او چاته به غږ کولو نه خپل لین ایته پته و چې فضا دلته آزاد بت پرستی دومره عامه ده اسره هندوان کټر هندوان ولته پاتې کېدل امیر صاحب سره مشوره کوي
څه کول پکار دي یره چې د کاروبار کول پکار دي دا کاروبار زموږ د خلکو د لپاره یو دعوت دی ښه کاروبار اوس کوي لګیا دی وخت تیریږي خلک ته ګوري متاثر کیږي چې یار څه کا مخلوق دی کاروبار کوي او څه فرشتي رو خلک کنوینس کیږي متاثر کیږي ځانځ کیږي ځانځ کیږي ورته د دین بارا متعلق سوال کوي تپوس کوي پوښتنه کوي رو قرآن بارا کوي تر دې پورې چې نن لاړ شو او انډونیشیا ملیشیا ټول د مسلمانانو ملکونه دا بر صغیر دا تاسو ټول ګورئ مسلمانان دي د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د قربانۍ د برکت عرض میں دا کولو چې الله رب العزت په دنیا کې انسانان پیدا کړی دي او د کسب معاش لپاره وته موقع ورکړی دا استاد دا رائټ درکړی کته په حلاله طریقه ګټي او کته په حرامه طریقه ګټي کته په دوکه کې کته په فراډ کې کته په ملاوټ کې کته په کیمیکل کې کته خلکو سره کېلواړ کې هر څنګه لوبه کې الله رب العزت صحیح ورته خبردار دی اگر زموږ هسپتال ته چاته پوښتنه مدای کیږي میاشي کیږي نو ورته کډنی سنټر کډنی ورته چې کوم لاړو کنه ټوټل واړه لکه سدلاسه یره جی وی دی بوتلو دلاسه او لسټینګ دلاسه مو ته د دې دلاسه نه په کم یو ملاوټ سيزونه د کیمیکلو دلاسه پړي کغوړی دی کخوراک ته کسکاک ته سور فود آیټم وګوره ټوټل د کیمیکلو نه او د ګندونو نه ډک صحتونه نشته بډاګه زر تر زر دا ینګ جنریشن خو زما چې زر تر زر په تنزل باندې روان دي الله دې مخ کې خیر وکړي چې دینه بعد بد دي نور په حال دوستانو عزیزانو عرض مې دا کوم چې الله رب العزت انسان ته وخت ورکړ دې دولت ګټلو د پاره نه دی ورکړی یوازې د آخرت جوړولو د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان د پاره دعا وکړه خو جامع معنی دعا وکړه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه پروردگار دنیا میں خیستا کے آخرت میں خیستا کے ما تا چې لا سوچت کو یا الله دورا گاڑی راکې دورا بنگلې راکې دورا جیداد راکې د دې دعاګانې کو خدای آخرت سوال نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاکید دې خبرې کړې دي چې تاسو دنیا سره د آخرت سوال او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د انسان د کامیابی بنیادی چیز بیان کړی دا هغه ایمان او تقوا صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین بسوی تقوا هو پرهیزګاری زمادت تقوا او پرهیزګاری تاکي موجود وي مارکیټ کې وخت دی رہے لین دین معاملات کې اغستل خرصول کې تاسو پته لګي چې په دې کې ماته الله رب العزت پوری تبه اس کله دوکا نه کې تبه فراډ نه کې تبه غلا نه کې تبه بل مسلمان له دوکا نه ورکې ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ډیر تاکید بیان کړی شهید سوره اوچته درجه ده چې د الله رب العزت بلار کې د الله د دین لپاره یو انسان شهید شي ویني توي شي الله دا فرمایلی چې د ټول ګناهونه معاف کو الا چې د بل مسلمان حق دی پاتې د مسلمان علما فرمایي چې مسلمان په حق کې چا سره دوکه کړي چا سره د فراډ کړي ورې هغه ته نه معاف تر څو پورې دا کنه معافي نه وي الله رب العزت متعال په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين